بسم الله الرحمن الرحیم. دا کتاب ملا د خبر یونین او د خبر یونین د ملګرو بیا سره د پښتون طلبه تنظیم د دوی شریکه چې دا کم ګام دی دا ډېر بهترین ګام دی. مونږ یې اپریشیټ کوو، ډاډ ورکوو. دلته کې اصل خبره دا و چې په پوره تاریخ کې د بوډۍ خبر په دا کې په اول ځل باندې دلته کې دا سټال لګېږي او دا ډېر یو لوی او بهترین ګام دی. دا یو داسې ګام دی چې دا دلته کې نیشن بلډینګ جوړوي، یعنی د قومونو پرمختګ په ارتقایي عمل کې تیزوالی او بیا د معروضي حالات چې کوم دي دې ته که بیا دا تاریخ وکتل شي، دا کتاب وکتل شي، نو دا بیا د شعور د لارې ډېر ښه حل کېږي. نو که چېرې موږ دا څومره دلته کې ځوانان دي، څومره دلته کې ولسونه دي، دغو که دغه د کتاب ګام چې کوم دی دا ډېر په سنجیدګۍ سره واخیستلو، نو دغه وطن د دغه علاقې د دغه سیمې د دغه خاورې د تقدیر به چې کوم دی په شعوري او په د عقل او د سوچ په بنیاد سره ډېر زر بدل شي. نو موږ دا پیغام درکوو، موږ ورسره ولسونو ته دا پیغام درکوو چې څومره دلته انټلیکچوال دي، څومره ډاکټرز دي، یا دلته کې سکالرز دي، یا مطلب سیاسي سماجي ولسونه دي، یا ورسره استادان دي، یا سټوډنټان دي، یا د هرې پیشې د هر مکتبه فکر خلک دي. کله چې دغه سټال ولګېږي یا اوس موجوده کم لګېدلی د کتابي میله لګېدلی په کار دی چې تاسو په هر تعداد کې تېرو شو، په کار دی چې یو دوه کتابونه واخلو، بلکې سره د ماشومانو د قرآن کتابونه شته هغه واخلو. او دلته کې دغه کتابونه شتون لري چې هغه سیاسي شته، تاریخي شته، فلسفي شته، ورسره ادبي شته، انقلابي شته. په هر موړ او په هر موضوع باندې دلته کې کتابونه شته. باید دا کتابونه په ډېر تعداد کې واخلو او ورسره د دغو خلکو سره مرسته وکړو چې دغه فکر او دا سوچ عام شي. او د مونږ د بوډۍ خلکو له انشاءالله دا یو پیغام دی چې دا کم کتابي میله لګېدلې رو دا به مونږ انشاءالله په مدرسه بازار باندې، کمبر کې، په مرید خیلو کې، کوهي بازار باندې او ورسره کالجونو کې دغه پروسس به نور تیزوو، دغه به نور دوام ورکوو، ځکه چې د وطن تقدیر او حالات د دغه کتابي میله سره بدلېږي. مهرباني، جزاک الله.